د پاکستان او افغانستان ترمنځ سفارتي تعلقات یو ځل بحال شوي دي. د افغانستان چې کوم مذاکرتي ډله واغه پاکستان ته راغلې ده او د پاکستان چې کومه مذاکرتي ډله واغه کابل افغانستان ته تللی ده. اوس په دې کې یو غټ پیشرفت یا پرمختګ دا راغلی دی چې د پاکستان کوم نائب وزیر اعظم دی اسحاق ډار هغه به سبا کخیری ممکنه ده چې دوی کابل ته لاړ شي او د کابل کې چې کوم د افغان طالبان یا د امارت اسلامي کوم غټ لیډران مشران د هغوی سره لیده کاته وکړي چې کوم دوه غټې ستونزې دواړو ملکونو ته رامنځته دي په هغې باندې خبرې اترې وکړي. وړومبۍ ستونزه پاکستان تحریک طالبان پاکستان یعنې ټي ټي پي ده. ورسره افغانستان ته چې کومه مسله راپېښه ده هغه ده د افغان کډوالو واپسي. په دواړو باندې به خبرې اترې په کابل کې کېږي. نن د پاکستان د داخله چارو وزیر طلال چودري یو پریس کانفرنس هم کړی دی. پریس کانفرنس کې هغوی ډېرې زیاتې خبرې مخې ته راوړي دي. هغوی دا هم ووایي چې نائب وزیر اعظم اسحاق ډار به د کابل په دوره باندې ځي او هلته به اعلی چارواکو سره په افغان کډوالو ورسره پاکستان کې د سکیورټي چې کوم خدشات دي او ورسره چې کوم د ټي ټي پي کاروایي دي او دلته بدامني جوړه شوې ده د هغې په حوالې سره به ورته خبره کوي چې کوم دوحه کې مذاکرات شوي او په هغې کې تاسو دغه کمیټمنټ یا دغه واده کړې ده چې افغان خاوره به د بل ملک پر ضد نه استعمالیږي نو د هغې استعمال روان دی او د هغې د استعمال ودرولو لپاره به تاسو خپل اقدامات اوچت کوي او دوحه چې کومه معاهده شوې ده په هغې باندې تاسو عمل درآمد وکړئ. نو دغه ممکنه ده چې اسحاق ډار دغه مسله په کابل کې د افغان طالبانو سره د هغې مخې ته کیږدي او د هغوی سره په هغې باندې خبرې اترې وکړي. دې نه علاوه امیر خان موتکي یو مثبت خبره کړې ده. هغه ویلي دي چې کومې خبرې مونږ دننه کوو یو بل سره نو هغه خو په کار دي چې په هغې باندې زموږ او ستاسو ترمنځ تعلقات بحال وي خو په عوامو کې عام ولس ته چې کوم په میډیا باندې زموږ خبرې راځي په هغې کې په کار دي چې مونږ داسې خبرې ونه کړو چې په هغې کې تاوتریخوالي وي په هغې کې چې کوم دی نفرت وي او د هغې په وجه باندې دغه مذاکرات ودرېږي. دغه پرمختګ مخې ته راغلی دی. اوس راځو د کډوالو په حوالې سره چې کوم پی او آر کارډ والا دي ای سی سی کارډونو والا دي یا غیر رجسټرډ دي په دغه لومبۍ مرحله کې د غیر رجسټرډ یعنې غیر قانوني مهاجرینو د ویستلو لړۍ روانه ده. دویمه مرحله کې به بیا د ای سی سی کارډونو والا ځي او دریمه مرحله کې به هغه افغان کډوال هم چې پی او آر کارډ والا دي. خو یقینا طلال چودري خو ووایي چې موږ به د جون نه وروسته دغه عمل شروع کوو او د اپریل د اخره پورې به موږ دغه چې کوم ای سی سی کارډونو والا دي یا غیر قانوني رجسټرډ افغان مهاجرین دي هغه به وباسو. خو یقینا د پی او آر والا وباسل ډېر زیات مشکل دي پاکستان ته ځکه چې په هغې کې قانوني تقاضې مخې ته راځي بل چې کوم د یو این سی آر انوالو دی په دې کې نو یقینا دا خو ډېره زیاته مشکله خبره ده پاکستان دپاره چې پاکستان باندې دغه تور لګېږي چې دغه غیر قانوني خلک ساتي. اوس وایي چې پاکستان چاله هم اجازه نه ورکوي چې هغه په غیر قانوني توګه باندې دلته پاتې شي یا دلته چې کوم دی هغه داسې مسلې پاکستان ته جوړېږي. پاکستان وایي چې هېڅکله هم دوی داسې نشي کولی چې دلته په پاکستان کې غیر قانوني توګه باندې څوک پاتې شي که هغه افغان مهاجرین دي که هغه د بل ملک نه راغلي دي نو د هغې دلته په پاکستان کې د پاتې کېدو هېڅ چانسز نشته دی. بل هغه افغان مهاجرین چې هغوی په پاکستان کې ودونه کړي دي هغه زنانه چې هغه د پاکستاني سړي سره واده کړی دی یا هغه سړی چې دغه د پاکستاني ښځې سره واده کړی دی نو یقینا هغوی دپاره قانون واضح دی او قانون دغه دی چې هغوی ته به پاکستان شهریت ورکوي نشنلټي به ورکوي هغې له به پاکستاني کارډ میلاویږي خو هغه داسې په اسانه باندې نه میلاویږي. د هغې دپاره ضروري دغه ده چې تاسو به د عدالت مخه کوئ عدالت ته وځئ عدالت کې به خپل درخواست ورکوئ هغه به بیا ټول معلومات راغونډئ ستاسو وکیل به هغه کیس لړوئ او د هغې چې کومه فیصله راځي د هغې نه بعد به هغه ته بیا تاسو وزیر داخله ته ښایئ او بیا به نادره ته ځئ او د هغې نه بعد به کارډ میلاویږي. دغه یو اوږد پروسس دی په کار دی چې کومو خلکو ودونه کړي وو چې هغوی د وړاندې نه دغه سیز کړی وی او هغوی نشنلټي اخیستې وی. بل یو دغه مسله هم د پاکستان ته خو افغان رونه چونکې د دې نه خبر نه دي او هغې دپاره هغوی له سختي تېرول پکار دي چې کوم دلته د چا افغان مهاجرینو پیدایش شوی د پاکستان د قانون تر مخه هغه افغان مهاجرین یا هغه بهرني وګړي د چا چې پیدایش په پاکستان کې شوي وي هغه ضروري ده چې پاکستان هغوی ته
نېشنلټي ورکي هغوی ته پاکستاني کارت ورکي او هغه پاکستاني شي خو چونکې دلته افغان مهاجرین خپل روزګار کوي خپل کار کوي او د هغوی سره دومره هغه وسایل هم نشته دی چې هغوی درخواستونه جمع کړي او یا احتجاجونه وکړي او هغوی خپل حق وغواړي دا د هغوی یو قانوني د پاکستان د قانون تر مخه د پاکستان د آئین تر مخه دغه د هغوی حق جوړیږي چې هغوی ته نېشنلټي یا د شهریت د پاکستان کارت ورته ورکړل شي نو یقینا دغه معلومات تاسو سره شریکولو او په دغه کومه چې دوره روانه ده د اسحاق ډار افغانستان ته ځي په هغه کې کم پرمختګ کیږي کمې خوشخبرۍ کمې خوشحالي راوړي ځکه کچرې په ټي ټي پي باندې کنټرول وموندل شي او افغان کډوالو مسله حل شي د دواړو ولسونو په کې ډېره زیاته فایده او ګټه ده خو دې یو کې چې همدغه شان دغه د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې ښې بهترې او غوره او خوندورې وي چې دواړو طرف ته کوم ولسونه پاتې کیږي د هغوی په ښه باندې راشي په ننني دغه ویډیو کې هم دومره که ژوند وفا وکړه بیا به حاضرېږو تر هغه وخته پورې خپل ملګري ذاکر الله درنه اجازت غواړي د الله په امان